السلام علیکم ملګرو، زه یم ستاسو ورور ستاسو ملګری نوید جان. د خپل پیج نه سره مخاطب یم. ملګرو راځئ دا بیان ناسره واورئ، ډېر لازمي بیان دی او د خپلو ګټونکو سره یې لازم مخې ته شیر کړئ او که زموږ پیج چا نه فالو کړی پیج د سره فالو کړئ، چینل د سره سبسکرایب کړئ چې داسې اسلامي ویډیوګانې پې تاسو ته میلاویږي. دا باندې غسل لازم شي. نو دا غسل په خپل ټیم باندې استل قاضي ثنا الله باندې پتر مولا تفسیر مزری کې ذکر کوي. دا په خپل ټیم باندې استل دا سره د امانت ته، لہذا دا ټول مسلې تاسو امانت دغه مسله لګ ګدره که هغه تر تلاړ شمه یو مسله پکې خیر دا وره عام ټول ولاړ استي. عام خلکو زین کې دارا چې کله په چا غسل لازم شو نو دا سره نه خوراک کولای شي، نه سکاک کولای شي، نه به قدم اخلي، د کټ کې چې کومه پیړ ملګېدل په دې باندې بدې لامبي. د خلکو زین کې دا مسله ناستره او عام خلک داسې وي. نه مسله داسې نه د ملګریا عادت په خپل دا نه جوړه چې په جنابت کې ګرځي. نور الته ورته باب لګولی شوی دی مشکات شریکي چې باب مخالطة الجنوب، باب د بیان د دې کې چې د جنوب سړي سره سړی میلاویدی شي او که نه شي. نو حضرت ابي هريره رضی الله تعالی عنه حدیث نقل کوي چې زه مدینه منوره کې کوڅه کې را روان وم، په حالت د جنابت کې وم، روان وم غسل خانو ته، خو چې په کوڅه کې راتاو شم مخامخ رسول الله صلی الله علیه وسلم را روانو. نو چې هغه کله ولیدلم نو ما کوشش کوم چې پټ شم او اواز را باندې وکړ چې ابا هريره چې څنګه را باندې اواز وکړ خو نشم پټېدی. رالم ورسره میلاو شوم، خو سین کې مې دا خبره ده چې په حالت د غسل کې د جنابت کې د نبی علیه السلام سره میلاو شولې. خیر رالم د سره کېناستم، صحابه را ګڼېدل. چې کله صحابه ډېر شو زه ترې بیا غلی غونډه کې راووتلم. نو چې زه رالم ومیلم بل واپس د مجلس ته رالم د نبي علیه السلام را باندې نظر ولګېدو. نو ما ته اواز وکړ چې اینا كنت یا ابا هريره، ابا هريره د اوسه پورې چېرته تللی؟ فذكرت القصه او ما ته قصه ذکر کړه چې په جنابت کې مثلا مې نه غواړل چې تاسو سره میلاو شمه. خو یا رسول الله ته اواز وکړو، نبی علیه السلام راته فرمایي چې ابا هريره ان المسلم لا ينجس ابو هريره، مسلمان نه پلیتېږي، دته یو حکمي پلیتي رسېدلی دی، پلیت نور نه دی، بیا پاک دی، خو حکمي پلیت ته سره دله پلیتي ورته ورسېده ودې لامبي نور دی پاک دی. که طالب دغه ځای کې مولا علي قرر رحمه الله په مشکات باندې د پاسه په دې ځای لیکل کړي که دې سړي ته د روټۍ ضرورت راغی خوړلی شي، که وخت د علالي راغی په دې ټیم کې څاروي مردارېږي دی علالۍ نو علالولی شي، که دته بل څه ضرورت دی نو خپل ضرورت سرچ کولی شي، خو ټول عمر به په جنابت کې نه ګرځېږي. د هغه لپاره بیا بل حدیث دی چې نبی علیه الصلاة والسلام فرمایي لا تدخل الملائکة بیتا فيه کلب او تصاویر او جنوب، هغه کور ته د رحمت فرشتې نه ورځي په کوم کور کې چې تصویر لګېدلی دی، په کوم کور کې چې سپی دی او په کوم کور کې جنوب سړی دی چې دا عادت دا جوړ کړی چې په خپل ټایم باندې لامبي. نو ملګرو لږ شاته کښېنئ چې دا اواز هم دې ملګرو ته ورسېږي او دویمه خبره ده په دې مسله باندې لږ ځان پوه کوي. نو لہذا دغه مسله په دې ځای باندې برابر ده چې که تا د ضرورتونو سر کولی شي، روژه ده او په پېشمني را پاڅېدلې او یا چې تا ته احتلام شوی دی او یا چې دی نو تا مباشرت کړی دی او وخت ټیم لږ دی لامبه دې پکې نه شوې، نو لاس دې ووینځه خوله کنګال کړه ډوډۍ وخوره او وروسته بیا څه وکړه وروسته ولامبه. خو ته به مولوي صاحب چې هلته زه لامبم نو هغه چې زه پاڅېدلم نو هلته خو مولوي صاحب اذان کوي ټیم ختم شو، هلته خو غړغړه فرض ده. نو بیا دې په مسله په ذهن کې چا غلطه اچولې ده چېرې ملګري اوس خو د باندې ټیم داسې شو، خو چې ماښام دې کله روژه ماتوله نو ته به هلته اول غړغړې وکړې، پوزې ته به اوبه واچې او بیا به وروسته روژه ماته کړې. دا مسله چا غلطه کړې ده، ښه په عوامو کې غلطه نشر شوې ده. ملګري خولې ته اوبه اچول فرض دي، پوزې ته اوبه اچول فرض دي، په اوداسه کې چې څنګه ده والغرغرة سنة والاستنشاق سنة، دا استنشاق پوزې ته اوبه اچولو ته ویل کېږي او غړغړه چې رامنګ تاسو خولې ته اوبه واچو غړغړه وکړو دا غړغړه سنت ده. اوس هلته روژه فرض ده، فرض خرابېږي نو دا سنت ترکه نشته. نو ماښام دا مسله نشته چې ته ولګېږه او ماښام به اول غړغړې کوې وروسته به روژه ماتې. که دغه شانته وي خو د سړي د ماښامه پورې ډېر شی مونځونه کړي، د سهار مونځ یې کړی، ماسپښین یې کړی، مازدیګر یې کړی و، اوس د ماښام ټیم شو نو بیا خو د سړي یو مونځ هم نه دی شوی. لہذا مسله چا غلطه کړې ده. بهرحال خبره مې دا کوله چې غسل د جنابت په خپل ټیم باندې دا امانت دی.